به تازگی بخش فیزیوتراپی و بانک خون در شفاخانه 300 بستر نایب امین الله خان لوگری در مرکز این ولایت به ارزش بیش از 10 میلیون افغانی از بودجه وزارت صحت عامه با حضور معاون ولایت، عالمان دین، مسئولان ریاست صحت عامه و شفاخانه‌های خصوصی و دکتران طی مراسم ویژه و بهره برداری سپرده شد. معاون ولایت ضمن فعالسازی این دو بخش در مورد اهمیت اهدای خون از دیدگاه اسلام و نقش آن در نجات جان بیماران سخنرانی کرد و از شهروندان خواست تا با اهدای داوطلبانه خون در غنیسازی ذخایر بانک خون همکاری کنند. مسئولیت په بنا غوښتنه د شکدا ده چې په کامل احترام، په کامل اعتماد، په کامل شفافیت، په کامل دغه پاک مسلک باندې په کامل معنی خدمت وکړي. پروګرام د موږ د وینې د بانک افتتاح په عین وخت کې د وینې راټولول پروګرام وو. نو وروسته له دې نه خوشبختانه ویلی شو چې موږ به په دغه شفاخانه کې د ضرورت په اندازه باندې وینه ولرو مختلف گروپونه. همچنان مسئولان شفاخانه هدف از ایجاد این دو بخش را بهبود خدمات صحی، کاهش نیاز بیماران به خون و بخش‌های فیزیوتراپی مهم خواندند و از مردم خواستند که در عرصه غنیسازی بانک خون آنان را یاری رسانند. سرطانی ناروغۍ د کیموتراپي لپاره موږ وینو ته ضرورت لرو چې دغه ټول د وینې بانک له خوا موږ کولی شو چې د خلکو ته مرسته وکړو. معنی یو جسد واحده ده دا چې یو مسلمان په حادثه کې په تکلیف سي نو نور مسلمانان وینه ورکول ډیر اجر لري، ډیر ثواب لري. در پایان این مراسم بخش فیزیوتراپی و بانک خون با حضور مسئولان، کارکنان صحی و شماری از شهروندان با کمپاین با اهدا و تقویت ذخایر بانک خون در شفاخانه 300 بستر نایب امین الله خان لوگری آغاز شد.